قصه د دغه واله کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه سوي چې چوي چې پیغمبر وفات شوی دی زه وجنم او د نورو صحابه کرامو حالات هم ګډوډ شو څوک د صدمې د لاسه مړه شو څوک بېهوشه شو څوک څه او څوک څه خو هغه انسان چې د امت کې غوره انسان دی د پیغمبر نه بعد دا مضبوط انسان دی ډېر سخت حالات په امت باندې راغلي وو ولې به سخت نه و پیغمبر وفات شوی څه معمولي خبره خو نه ده په دغه سختو حالاتو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټې ته ورننوته او د سترګو نه یې اوښکې روانې وې او د هغه د مخ یې ښکاره کړو څه یعنې زه چې څه احساسات به ودله ځکه چې دا هغه سړی د ده مخې ته پروت دی چې پیغمبر خو دی یعنې دا غټه صدمه ده چې پیغمبر مخې ته پروت دی خو هغه پیغمبر چې 30 کاله ورسره د ملګرتیا کړې ده او داسې ملګرتیا چې د اول نه د اخره پورې نو د سترګو نه یې اوښکې روانې او بیا یې دا مخ وله ښکاره کړو وقبله ښکلې کړو او دی ورته ووایي بأبي انت و امي زما مور پلار دې په تا باندې قربان یې طبت حیا ومیتا ژوند دې مې عزتمن و مرګ دې مې عزتمن دی ژوند دې م پاک و مرګ دې م پاک دی په تا باندې به الله 2 پیرې مرګ نه راولي بیا چې بهر ته راووتو نو عمر بن خطاب تور راغسې د عمر سره چا خبره کولی شو عامو اوقاتو کې هغه سخت سړی او بیا په داسې حالاتو کې څوک نه و چې نږدې شوی وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه شروع کړه تقریر یې شروع کړو ایها الحالف على رسلک دا قسمونه چې خورې لږ غلی شوي عمر بن خطاب ته وویل کښېنه کښېنه وي دا قسمونه چې خورې هغه کښېناست وګوره لکه دې کې یو فضیلت چې عمر بن خطاب د ده خبرې ته څنګه غلی شو ځکه چې ټولو صحابه کرامو منله چې په موږ کې غوره انسان څوک دی هغه د ابوبکر دی وی قسمونه چې خورې کښېنه بل چا کې مجال نه و چې هغه ته ویلی چې کښېنه چې کله کښېنو نو بیا د الله حمد او ثنا ووي او بیا ده ووي من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات که چېرته چا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بندګي کوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وفات شوی دی ومن کان یعبد الله او که چا د الله بندګي کوله نو فإن الله حی لا یموت الله خو ژوندی دی مرګ پرې نه راځي هسې دا خبره مې دې پورې ذکر کړه چې دې کې اختلاف پیدا شو هغه اختلاف چا حل کو ابوبکر صدیق رضی الله حل کو خصپای وي چې پیغمبر ګوره وفات شوی دی د دنیا نه تللی دی دا خبرې پرېږدئ نورې دغه شان بیا چې کله صحابه کرامو کې اختلاف راغی چې پیغمبر به کوم ځای کې ښخېږي نو هغه اختلاف هم د حل کو چې باته دا پوه شوي دی روایت کړی چې پیغمبران هغه ځای کې ښخولی کېږي کوم ځای کې چې مړه شي نو دا فیصله هم ده وکړه دغه شان بیا چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میراث مسله راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میراث چې دا میراث به اخیستی کېږي که نه نو فاطمه رضی الله عنها علي رضی الله عنه رالو چې میراث کې موږ ته به څه میلاویږي او که نه نو هغه ورته وی پیغمبر ویلي دي چې پیغمبران په میراث کې درهم او دینار نه پرېږدي بلکې هغوی ته چې څه پاتې شي هغه صدقه وي د پیغمبرانو چې شاته څه پاتې شي هغه څه وي صدقې هغه تقسیمیږي نه صدقې نو هله هغوی مطمئن شو نو دا فیصله وګوره ده کړې ده دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله لښکر د اسامه رضی الله عنه تیار کړی او بیا وفات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه کار چا پوره کو هغه به ده پوره کو